سپلنې دود او که څوک السلام علیکم ګران مینوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر ما دوستانو. زما چې نننی ټاپک دی، تاسو په سټارټینګ کې به دا یو کلیپ هم کتلی، دا یو کس چې دی نو نیلم ګل سره ناست و، دا بل کلیپ هم تاسو به کتلی دوستانو چې کوم کې چې دی نو د مریم هغه سالګره ده، نو ورسره چې دی نو فیصل دی. نو زه په خپله کنفیوز یم په دې خبره باندې د مریم خاوند کم یو دی. نو دوستانو تاسو ته ما مخکې یو ویډیو کې مې دا ښودې وه، دا د مریم خاوند دی، ګیري والا چې کوم کس دی لږ شانتې په رنګ باندې زما په شانتې تور دی، نو هغه کس ما تاسو ته ښودې دا د مریم خاوند دی. خو اوس چې دی نو خبره بل خوا ته لاړه، ولې چې زه په خپله هم نه پېژنم د مریم خاوند څوک دی، خو خبره داسې ده چې هغه ورسره به ډېر زیات په ویډیو کې به راتلو ځای په ځای. نو ما ویل دا د مریم خاوند دی. نو دا ما یو بله ویډیو صحیح کړه، نو تاسو به هم دا په سکرین باندې به کتلي وي دا ویډیو. نو په دې کې دا کس دی او د مریم هغه د سالګرې هغه کیک دی، نو یو خوا د مراد دی او بل خوا د فاطمه ده. نو دا ورسره چې کوم کس ولاړ دی نو دا فیصل دی. نو اوس دوستانو زه په خپله کنفیوز یم، نو ستاسو به څه حال وي، تاسو به کنفیوز به وي. نو زیاتره کسان به په دې کې د مریم خاوند به پیژني. نو ما ته تر اوسه پورې دا پته ونه لګېده د مریم خاوند دا دی او که هغه مخکینی هغه دی چې په چا باندې ما ویډیو جوړه کړې وه. نو دوستانو که تاسو ته پته وي نو پلیز ما سره چې دی نو هیلپ وکړئ، له پوخ معلومات راله راکړئ چې د مریم خاوند کم یو دی. ولې چې دا دوه کسان دي، دواړه ایټ ا ټایم خو نشي جوړېدی، نو په دوو کې به یو کس وي، یا به چې دی نو د فرینډ چې چا یې خلی دی دا به وي، او بل چې کوم دی نو هغه خوبصورت چې کوم دی نو هغه به وي. نو اوس دوستانو که تاسو ته پته وي نو لازمي ما سره چې دی نو خپل رای شیر کړئ چې د مریم خاوند کوم یو دی. نو دا نوې اپډیټ ما له خپل دوستانو سره شیر کړم. که ویډیو کې ما څه غلطي شوې نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر زه تاسو سره به یو نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان، والسلام.